څنګه هدف وټاکم، څنګه کولی شم خپل هدف ته ورسېږم. ډېر هغه انسانان چې لار ورکې دي، په ژوند کې ترې مسیر ورک شوی دی، خپل هدف ته د رسېدو په لار نه پوهېږي، سرګردانه دي چې بالاخره څه وکړي. همدغه پوښتنې تکراروي چې څنګه کولی شم خپل هدف ته ورسېږم، څنګه هدف ټاکلی شم. پوهېږئ وایي چې کله هدف ټاکئ په ستورو کې وټاکئ، ځکه که تاسې دغه هدف ته ونه رسېږئ پوهېږئ چېرته غورځېږئ؟ سپوږمۍ کې. ستورو ته که ونه رسېږئ سپوږمۍ باندې راغورځئ، بیا هم یوه لویه لاسته راوړنه ده. تر هر چا دغه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه کړې ده. کله چې جنت غواړئ عادي جنت مه غواړئ، بلکې فردوس الاعلی وغواړئ، تر ټولو لوړه مرتبه جنت وغواړئ. ځکه که لوړه مرتبه درته ونه رسیږي، هغه ټیټې مرتبې دپاره به تا کوشش کړی، هغه به درته رسیږي. هدف بې له عملي تګلارې یوازې یو خیال دی، ارمان دی. که غواړې هدف ته ورسیږي، دغه هدف وټاکه او هدف ته عملي ګامونه واخله، ته حرکت وکړه، الله تعالی برکت کوي، منزل ته حتما رسیږي. شا په شا ستړیا ګاله، حوصله کوه او ناهیلې کېږه مه.